السلام علیکم. زه یم ستاسو خور پښتنه د پښتنه ټي وي نه ستاسو په خدمت کې حاضره یم د یو نوي پروګرام سره. زما وروڼو خویندو ډېر خلک دا خبره کوي، دا سوال کوي چې موږ ته ډېر خلک وایي چې انډه کله تاسو خورئ، کله چې تاسو وزن کموئ یا جیم کوئ هغې دوران کې تاسو کوم انډې خورئ، نو انډې نه زیړ لرې کوئ. وزن کمولو دوران کې تاسو چې کله انډه خورئ د هغې زیړ لرې کوي، ضایع کوي، صرف سپینه خورئ. نو چې کله زیړ خورئ سره وزن زیاتېږي. نو زما وروڼو خویندو زه تاسو په دې خبره باندې پوهه کړم چې دا هغه کسان لدي کم کسان چې د ورځې اته، لس یا 12 انډې خوري، نو هغوی ته پکار ده چې د 3 انډو پورې زیړ وخوري او د هغې نه علاوه د باقي ټولو صرف سپینو خوري. خو چې کم خلک د ورځې 2 انډې خوري، 3 خوري، نو هغوی ته د زیړ لرې کولو یا ما لیدلي اکثر یو انډه خوري یا 2 خوري او هغوی هم وایي چې دا زیړ موږ نه خورو، دا ښه نه دي. نو دا ګوډ فیټس دي، دا نقصان نه کوي. د 2 انډو پورې چې کم پکې زیړ دي دا تاسو خوړی شئ. دا نقصان نه کوي بلکې د دې ډېر زیاتې فایدې دي چې هغه انسان ته د هغې ضرورت وي. نو کم انسان ته چې ډاکټر نه منع کړی وي او هغه ته څه نقصان نه وي د دې زیړ د انډې زیړ نه، نو هغه او 2 انډې خوري هغه، نو 3 پورې خوري، نو هغه ورسره زیړ خوړی شي. او خاص کر د 2 انډې سره زیړ خوړل هیڅ نقصان نه کوي او هغه زموږ وجود ته د هغې ضرورت دی. خو چې کم خلک د 2-3 نه زیاتې انډې خوري، داسې خلک یي د ورځې 6 انډې خوري یا 8 انډې خوري، نو هغوی دپاره بیا دا خبره ده چې د 2 نه 3 نه زیات شي، نو بیا د انډې کم زیړ دی هغه نور مه خورئ او هغه نقصاني وي. زما وروڼو خویندو امید دی تاسو په دې خبره پوهې شوي یئ. د انډې زیړ چې دی هغه انډه کې چې کم زیړ وي هغه وجود ته د انسان ډېر زیات ضرورت وي او یو 2 انډې که تاسو خورئ نو تاسو زیړ ورسره خوړلی شئ. که ډېرې زیاتې خورئ نو بیا تاسو د 2 انډې زیړ خوړی شئ او باقي چې دی صرف وایټ به خورئ. او دغه خبره وه، ما وی چې زه تاسو سره دا خبره شیر کړمه او دا درته کلیر شي چې انډې هغه خلکو دپاره دي چې 2 نه زیاتې انډې استعمالوي، نو هغوی ته وایي چې بیا تاسو زیړ ترېنه لرې کړئ. دې سره ستاسو خور پښتنه غواړي تاسو نه اجازت چې چېرته اوسئ ښاد خوشحاله بریالي اوسئ. په لوی الله م سپارم، د الله په امان.